بسم الله الرحمن الرحیم. دا د پنجشیر د ولایت سیمه ده. د اسلامي امارت مجاهدینو رهبري ته او د پنجشیر و عام مظلوم ولس ته د فتوحاتو مبارکي وایو. امید دی چې د پنجشیر عام ولس او د پنجشیر مظلوم ولس د مجاهدین څخه ونه بیریږي، کډې بار نه کړي، خپل ښځې او کوچنیان د مشکلاتو سره مخ نه کړي، ټول دې راسي خپل په کورو کې دې کښېني، بازار دې خلاص کړي، دوکانونه دې خلاص کړي. د اسلامي امارت مجاهدین ستاسې حفاظت کوي، ستاسې امنیت نیسي، ستاسې د مال، عزت، ناموس، عفت، اسلام او د هر څه محافظین دي. دا به انشاءالله د خپل سر په وینو باندې ستاسې حفاظت کوي. مجاهدین دلته نه د چور اراده لري، نه د نور مشکلاتو اراده لري، نه د عام ولس سره مجاهدین هېڅ مشکل لري. قرار راسي د هغه خپل په کورو باندې کښېنئ، یو څو غله یا د امریکا یا د هغوی غلامان یا ایجنټان د نورو ولایتونو یو څو کسان راغلي دي او د پنجشیر خپل محالیم دي، صرف د هغه ډالر چې دوی غلا کړي دي، د هغه ډالرو د غلا په خاطر باندې چې هغه هضم کړي، د غرو ته پورته شو، څو ټاکو ټوکه جوړ کړي، بالاخره دا تښتي تاجکستان ته. دا د پنجشیر ولس او د اسلامي امارت مجاهدین سره پاتېږي. نو امید دی د خلکو څخه چې د مجاهدینو څخه هېڅ کرکه ونه کړي. مجاهدین ستاسې خدمت کوي، ستاسې امنیت نیسي، ستاسې حفاظت کوي. دا ستاسې دوستان دي، ستاسې دشمنان نه دي. مجاهدین ته د دشمن په سترګه بیخي مه ګورئ. هغه پنځه غله چې دي هغه ستاسې هم دشمنان دي، د ملت هم دشمنان دي، د مجاهدینو هم دشمنان دي، د امارت هم دشمنان دي. انشاءالله هغه به تښتي یا به تاجکستان ته ځي یا به یو بلې خوا ته ځي. هغه هم که تسلیم سي اسلامي امارت هېڅ مشکل نه ورسره لري. 40 ولایتونه پاته شول، په لکهاوو انسانان تسلیم شول. د اسلامي امارت د خوا څخه د امیرالمؤمنین د خوا څخه عمومي عفو ده. د اسلامي امارت مجاهدین پر خپل عفو باندې قیامت پرې ولاړ دي، خو تر څو چې د رایې وروسته بیا څوک مقاومت ونه کړي. زموږ د پنجشیر ولس ته دا پیغام دی چې نه دي خپلې ښځې او ماشومان په غرو په درو کې ځغلي، نه دي ستړي کوي، نه دي پر ځان تکلیف راولي، نه دي خپل مالونه خپل اولادونه ستړي کوي. قرار آرام دي خپل په کورو کې کښېني، خپل زمینداري، تجارت، صنعت ته دې ادامه ورکړي، خپل دوکانونه دې خلاص کړي. اسلامي امارت مجاهدین هېڅ مشکل نه ورسره لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.